دی نو بیا هم دغه سړی په کافر کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، د مونږ یو څه ځوانان چې هغه د هیواد نه بهر اوسیږي، هغوی یو کار روان کړی دی، هڅه کوي چې دوی د خلکو ته د جمهوریت صفات وکړي او جمهوریت په خلکو په زړونو کې راسخ کړي او د جمهوریت مینه د خلکو په زړونو کې پیدا کړي. د مونږ هغه مظلوم هغه ولس چې هغه اکثره ځوانان یا مشران او کشران بې تعلیمه وي، نو هغه بېلارې کول غواړي او هغه څوک یې بېلارې کول غواړي چې هغه ولس ته ځان یو څه د علم والا خلک ورپېژني چې مونږ علما یو، مونږ دکتراوې کړي دي، مونږ ماستري کړي دي، نو هغه یو څه خلک بېلارې کول غواړي. د هغې لپاره په ټولنیزو رسنیو کې هڅې او کوشش کوي. د احنافو د علماو چې هغه د ټولو علماو متفق علیه رای دي د جمهوریت په اړه باندې، هغه به زه تاسو ته ووایم چې جمهوریت راوستل یا جمهوریت ته کار کول یا د جمهوریت صفات کول یا د جمهوریت منل دا په اسلام کې څه رقم ته دي. د علماو په دې باندې ټولو په دې باندې اتفاق دی که جمهوریت څوک په دې ډول باندې مني چې جمهوریت د اسلام نه یو بهترین قانون دی، نو دغه بل اتفاق د علماو دا دی چې دا سړی په کافر کیږي. او که څوک داسې وایي چې جمهوریت د اسلام نه بهتره نه دی خو لیکن جمهوریت هم ورسره مساوي قانون دی، لکه څنګه چې اسلام یو قانون دی جمهوریت هم داسې یو قانون دی، نو بیا هم دغه سړی په کافر کیږي. او دغه رقم ته که جمهوریت د اسلام نه ټیټ بولي خو لیکن دا هم یو قانون الهي بولي یا یو د انسان د ژغورنې لپاره یو کامل قانون بولي، دغه انسان هم په کفر ته وځي. یوازې په دې صورت کې چې جمهوریت صرف یې مني، نه یې د اسلام سره مساوي بولي نه یې سره ټیټ بولي، یوازې جمهوریت صحیح بولي چې جمهوریت هم یو صحیح قانون دی، بیا هم علما وایي چې دا سړی ګناهګار دی پې، ځکه جمهوریت د انسانانو په لاس جوړ شوی قانون دی. د انسان په لاس جوړ شوی قانون هیڅکله هغه د الله د قانون په مقابل کې نشي درېدی. نو جمهوریت په هیڅ صورت کې د مونږ افغانانو ته نه دی منلو وړ دی، نه د مونږ اسلام ته دی منلو وړ دی، او نه په اسلام کې هیڅ ثبوت لري. د مسلمانانو دپاره د انسانانو دپاره یوازینی قانون چې دی هغه دین د اسلام دی، چې هغه کې هر اړخیزه قانون دی، هغه کې د هر لحاظه د انسان حقوق ساتل شوي دي، هر لحاظه انسان ته د هر څه بیان شوی دی، کې دې ته ضرورت نشته کې چې د مونږ په دې کې به اقتصادي وده نه کېږي، په دې کې به د موږ انکشافي پروژې نه په مخ نه وړلی کېږي، په دې کې به د هیواد معادن ونه سوتلی شي، په دې کې به د اردو د حکومت ترقي نه کېږي، په دې کې به د ولس امنیت نه تأمین کېږي، بلکې ټول اصول په اسلام کې برابر هغه بیان شوي دي، هغه په کامله معنی برابر شوي دي. نو هېڅوک د جمهوریت کوشش نه کوي په افغانستان کې، او دغه رقم ته د افغانستان ولس باید د دوی د جمهوري قانون د منلو نه د هغې د تحمیلولو نه باید په کلکه ځان وساتي. السلام علیکم ورحمت الله.